سلامونه دوستانو، څنګه کولای شو د واتساپ بین نمبر خلاص کو. دوستان په نن کې تاسو ته د واتساپ بین نمبر، د واتساپ بند شوی نمبر یا مسدود نمبر د خلاصولو ډیر اسانه په زړه پورې طریقه درښایم. په ګارانټي سره دوستان تاسو کولای شئ د خپل واتساپ بین نمبر خلاص کړئ. موږ ته زیاتره ملګري میسجونه کوي چې د واتساپ نمبر هم بین شوی دی، څنګه خلاصولای شم. دوستان په نن کې کومه طریقه درښایم. په دغه طریقې سره بالکل د زموږ زیاتو ملګرو واتساپ بین نمبرونه خلاص شوي دي او دوی خلاص کړي دي. نو دوستان نن درته د واتساپ سپورټ یو داسې ایمیل درکوم چې تاسو ته صرف په 10 منټه کې یا په 15 منټه کې ریسپانس ایمیل کې جواب درکوي چې تاسو واتساپ خلاص شو. نو بالکل په ثبوت سره په فروب سره په دغه ویډیو کې تاسو طریقه درښایم چې د واتساپ بین نمبر خلاصوم. نو څنګه کولی شئ دوستان؟ دغه لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو اپ انسټالوئ. دغه واتساپ ان بلاک په نوم کوم اپ چې دی دغه دوستان په پلی سټور کې نشته. خو تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک پرېږدم. فیسبوک کې به د ویډیو نه پورته لینک یا په لومړي کمنټ کې لینک وي. خو د اپ دوستانو زه تاسو ته ټیلیګرام چینل کې پرېږدم. ټیلیګرام چینل کې به تاسو دغه ځای لینک راخلم، تاسو سره شریکوم. نو تاسو به څه وکړئ دوستانو؟ هغه ځای تاسو په ډېره اسانۍ سره دغه ډاونلوډ کولی شئ. نو کله چې دغه اپ په خپل موبایل کې انسټال کړ دوستانو، نو ډېر ساده انټرفیس لري، ډېر اسانه طریقه ده. پورته ځای کې به تاسو خپل د واتساپ نمبر ورته پیسټ کړئ. نو واتساپ نمبر که تاسو افغانستان کې، پاکستان کې د خپل کنټري کوډ ورسره لیکئ. د افغانستان +3 نه وي، د پاکستان +2 نه وي، یا د انډیا +1 نه وي. د هماغه کنټري کوډ به تاسو ولیکئ چې په کوم هېواد کې تاسو موجوده یاستئ. کله چې دوستان دلته کوډ ولیکئ، را به شي نمبر ولته ورته پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړئ دوستانو، لاندې تاسو ته بلاک اپشن راځي، په دغه کلیک وخلئ. بس تاسو په سکرین باندې یو ایډ سره لږ به منتظر شئ، انتظار وکړئ چې دغه ایډ لاندې تاسو ته نتنګ اپشن راځي، دا به کلیک او دا ایډ به کلوز شي. او بیا تاسو دوستان دلته شیر اپشن راځي. بشیر اپشن کې دوستان تاسو څه کوئ؟ دلته به راشئ، ایمیل جیمیل به انتخاب کړئ، جیمیل اپلیکیشن. کله چې دا انتخاب کړئ، اتوماتیکلی تاسو بیا خپل ایمیل ته جیمیل ته کله چې دغه راغلی دوستانو، دلته به تاسو ورته هماغه جیمیل انتخاب کړئ. کم جیمیل چې تاسو غواړئ د هغه نه ورته ایمیل کوئ. ستونزه نشته چې هر ایمیل تاسو انتخابوئ او په هر ایمیل تاسو ورته ډېر زیات نمبر لپاره اپلای کولی شئ. نو دوستانو کله چې ایمیل ورته وکړ، بالکل ستاسو ایمیل ورته کېږي هغه ته، نو تاسو ته ډېر ژر جواب درکول کېږي. نو دغه دوستانو زه بېرته راځم، ما ایمیل ورته وشو، واتساپ ایمیل ته راځم. دلته تاسو ته دغه ایمیل انتخابوم، ما سینډ شوي ایمیلونه ښایم. دغه ایمیل دوستانو تاسو ته ښکاري چې ما په دغه ټایم باندې 7 بجې او 1 دقیقه کې ورته کړی ده. نو دوی به موږ ته ډېر ژر جواب راکړي. نو دوستان دغه تاسو ته ښکاري چې موږ ته ایمیل وشو دغه طرفه، او دغه نمبر چې کوم موږ ورکړی و دغه د صرف په 15 منټه کې په 7:15 د پاسه تاسو ته ښکاري موږ ته بیرته ایمیل راغی. او دغه واتساپ نمبر چې کوم دی موږ خلاص شو. دی وایي ستاسو واتساپ بالکل اکټیو دی بغیر د کوم ایشو څخه، یعنې کوم مشکلات څخه بغیر کوم ستونزې څخه ستاسو واتساپ بې نمبر چې دی خلاص شو. په دغه طریقه تاسو کولی شئ دوستانو. نو که ویډیو مو خوښ وي لایک یې کړئ. د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ اډي سره فالو کړئ. مننه، ښه وختونه او ښه شېبې ولرئ.